السلام علیکم. په تېره ویډیو کې موږ د یونټ 8 پورې ویلیو 4000 اسینشل ورډ. نن په دې ویډیو کې موږ شروع کوو یونټ نمبر 9. په یونټ نمبر 9 کې ماته لومړی ټکی چې کوم دی هغه دی اگینسټ. د اگینسټ ماده خلاف کېدل، د یو چا خلاف کېدل. فار ایگزامپل why everyone is against me. ولې هر یو کس زما خلاف دی. اگینسټ ماده د یو چا خلاف کېدل. why ولې everyone هر څوک is against me زما خلاف دی. بیچ د بیچ ماده د سمندر غاړه. سمندر غاړه ته چې کوم دی هغې ته څه ویلی شي؟ بیچ ویلی شي. BEACH بیچ د سمندر غاړه. فار ایگزامپل I built a sand castle on the beach. ما د سمندر په غاړه یوه د شګو قلعه جوړه کړه. I built a sand castle on the beach. ما د سمندر په غاړه باندې on the beach سمندر په غاړه باندې د شګو یو قلعه جوړه کړه. سینډ کیسټل چې کوم دی داسې ته وایي د شګو قلعه ته وایي. بلټ د دې معنی ده جوړول. ډیمیج د ډیمیج معنی ده نقصان. فار ایگزامپل his bike was badly damaged in the accident. په اکسیډنټ کې د هغه بایک چې کوم و هغې ته ډېر نقصان ور ورسېدو. his bike was badly damaged in the accident. په اکسیډنټ کې د هغه بایک ته د هغه موټرسایکل ته ډېر نقصان ور ورسېدو. ډسکور د ډسکور ماده دریافت کول، یو څیز رامعلومول. فار ایگزامپل او ډسکور د سیل. سیل چا ډسکور کړی دی؟ سیل چا دریافت کړی دی؟ او ډسکورډ د سیل. حلیه چا دریافت کړې ده؟ ایموشن د ایموشن ماده احساسات، جذبات. فار ایگزامپل I couldn't control my emotion. ما خپل احساسات قابو نه کړل، یعنی ما خپل احساسات په قابو کې را نه وستل، د ډېر زیات جذبه شوم. I could not control my emotion. فکس د فکس ماده یو څیز جوړول، یو څیز ټیکول. فار ایگزامپل I fixed the phone on my own. ما موبایل په خپله جوړ کړو. زما موبایل چې کوم و هغې کې مسله راغلې وه او ما په خپله ټیک کړو، مصري ته مې ویې نه وړو. I fixed the phone. ما موبایل ټیک کو on my own په خپله. پرینک د پرینک ماده پرینک هغه کس ته ویلی شي څوک چې سپینې خبرې کوي. څوک چې صفا وینا وایي هغې ته څه وایي؟ پرینک ورته وایي. فار ایگزامپل مفتی سردار علي حقانی is very prank. مفتی سردار علي حقانی چې کوم و هغه یو سپینګوی و، سپینې خبرې به یې کولې. مفتی سردار علي حقانی توجه دا چې کوم دی د به سپینې خبرې کولې. is very prank ډېر زیات سپینګوی و، سپینې خبرې به یې کولې، په چا به یې بریک نه نیسو. آیډنټیفای د آیډنټیفای ماده پیژندل، شناخت کول، د یو څیز پیژندلو کول، یو شي پیژندل. فار ایگزامپل if I show you the picture will you identify him. که زه تا ته د هغه عکس وښیم، که زه تا ته د هغه تصویر وښیم نو ته به یې وپېژنې. لکه فار ایگزامپل ته یو ملګري ته د یو کس په اړه کې خبره کوې که نه چې ته هغه پېژنې، هغه ته وایي چې نه زه یې نه پېژنم، او ته ورته وایې چې if I show you the picture که زه تا ته د هغه تصویر وښیم will you identify him ته بیا هغه وپېژنې. if I show you the picture will you identify him. island دې ته ویلی شي جزیره، خو دې کې دا اس چې کوم دی دا سایلنټ دی. island جزیره په سمندر کې هغه ځای کوم دی چې اوبه نه وي. په سمندر کې چې کوم وچ ځای هغې ته څه وایي؟ island وایي. فار ایگزامپل have you heard about the snake island. آیا تاسو د مارانو د جزیرې په اړه اورېدلي دي؟ تاسو خبرې چې یوه جزیره ده په سمندر کې هغه ټوله د مارانو نه ډکه ده. آیلنډ ماده جزیره. have you heard وایي آیا تاسو اورېدلي دي about the snake island د مارانو د جزیرې په اړه باندې. اوشن سی اوشن او سی د دې دواړو یو ماده سمندر ته ویلی شي. فار ایگزامپل The ocean has salty water. سمندري اوبه چې کومې دي هغه مالګینې دي، د مالګې خوند دی پکې. The ocean has salty
water. Perhaps the perhaps मादा किदेशी शायद did maybe. हाँ perhaps मादा किदेशी या शायद. For example, perhaps they will reach her at evening. किदेशीची हवी नन maham delta रावरसीगी. Perhaps they will reach her at evening. किदेशीची हवी नन maham delta راورسيجي دلتا راشي. pleasant د دې ماده خوشګوار زړه راپورې لکه for example the weather of Swat is quite pleasant today. نن د سوات موسم ډیر زیات خوشګوار دی، ډیر زیات زړه راپور دی، ډیر زیات ښایسته موسم دی. the weather of Swat is quite pleasant today. prevent د prevent ماده منع کول، مخه نیول. For example, no one can prevent me from doing this. د دې کار کولو نه ما څوک هم نشي منع کولی. د جملې تقوا کې دا ډېره ستاسو استعمالیږي په روزمره ژوند کې. No one can prevent هیڅوک مې نشي منع کولی me ما from د دې نه doing this د دې کار د doing کول د دې کار د کولو نه ما هیڅوک هم نشي منع کولی. prevent منع کول، مخه نیول. no one can prevent me from doing this د دې کار کولو نه ما هیڅوک هم نشي منع کولی. که هر څوک زما مخې راشي زه به خامخا دا کار کوم. rock د راک معنی ده تیږه. For example, he stacked rock on the top of one another. هغه تیږې د یو بل د پاسه کېښودلې. هغه تیږې د یو بل د پاسه کېښودلې. he stacked rock on the top of one another. one another ماده د یو بل د پاسه. save د save ماده جمع کول، ساتل یا محفوظول. For example, I'm saving money to buy a new car. زه پیسې جمع کوم چې زه ځان ته یو نوی موټر واخلم. I'm saving money زه پیسې جمع کوم. to buy چې واخلم a new car یو نوی موټر ځان ته واخلم. step د step ماده قدم. For example, please step ahead مهرباني وکړه یو قدم رامخکې شه. please مهرباني وکړه step ahead یو قدم رامخکې شه، یو قدم راواله. still د still ماده اوس هم، تر اوسه هم. For example, it is still raining اوس هم باران وریږي. اوس کو دې نه موږ سوالیه جوړو. is it still raining آیا اوس هم باران وریږي. it is still raining اوس هم باران وریږي. چې را سر له لاړ شي دا بیا څه شي، دا بیا سوالیه شي. taste د taste ماده ذایقه، خوند. how does it taste د دې څنګه خوند دی. how does it taste د دې خوند څنګه دی. throw د throw ماده غورځول، ارتول. I threw a stone in the river. ما په سیند کې یو کاڼی وغورځولو، ما سیند ته یو کاڼی واچولو. wave د wave ماده چپه. I waved him my hand but he did not notice. ما هغه ته لاس وښودولو، هغه پام ونه کړو. سم پکړه ته ورغلی او ما ته یې خیال نه شو. ګوره تاسو چاته اواز کوئ که نه چې لکه اواز در نه کېږي، تاسو به څنګه وې چې I waved him my hand but he did not notice. ما هغه ته لاس وښودولو خو هغه پام ونه کړو، خیال یې ونه کړو. Unit number 10 benefit. benefit ویلی شي نفع ته، فایدې ته. what is the benefit in it په دې کې څه فایده ده، دا څه فایده لري. what is the benefit in it په دې کې څه فایده ده، دا کار څه فایده لري تا ته. certain د دې ماده یقیني، مطمئن. For example, I'm certain that you will pass the exam. زه ښه یقیني یم چې ته به امتحان پاس کړې. I'm certain that you will pass the exam. chance chance وی موقع ته. I gave you a chance but you wasted it. ما تا ته یو موقع درکړه، تا ته مې یو چانس درکړو او هغه تا ضایع کړه. چانس موقع. effect
The effect ماذا أثر كول. The medicine had a good effect on me. ما معنی د دویانو ښه اثر لري. دغه دوی په ما باندې ښه اثر لري. The medicines had a good effect on me. Essential. Essential ماذا ضروری اهم. For example, this video is the part of 4000 essential English word. دا ویډیو د انګلیش 4000 ضروري الفاظو پنځم پارت دی. This video is the part 5 of 4000 essential English word. دا ویډیو چې کوم دا د انګلیش 4000 ضروري الفاظو پنځم پارت دی، پنځمه حصه ده. پار. د پار ماده لري یو څیز په ډیره فاصله کې. For example, our house is quite far from her. زمونږ کور د دې نه ډیر لرې دی. Our house is quite far from her. Focus. د فوکس ماده توجه کول، یو څیز سره خپله توجه راوړل. For example, you should focus on your study. Then mobile. تاله پکار دی چې خپل سبق ته توجه ورکړي. د موبایل په دی موبایل نه استعمالي او خپل سټډي ته توجه ورکړي. You should focus. تاله دا پکار دی چې ته فوکس ورکړي، توجه ورکړي on your study، په خپل سټډي باندې. دین موبایل. د موبایل په دی تاله دا پکار دی چې خپل سټډي وکړي، خپل مطالعه وکړي، سبق یاد کړي. فنکشن. د فنکشن ماده کار کول، لکه فرض کا یو څیز کار کول. لکه زه تاسو ته وایم د دې بالپین کار دا دی چې دا به لیکل کوي. د دې لکه فریج کار دا دی چې دا به یخول کوي. د دې موبایل کار دا دی چې دا به ویډیو غږوي، میسجونه به وړي راوړي، رابطه به خلکو سره ساتي. دا دې فنکشن دي، دا دې کارونه دي. لکه فار ایگزامپل a laptop has many function. په لیپټاپ ډېر مختلف کارونه کیږي. لیپټاپ باندې مختلف قسمه کارونه کیږي که نه. ډیټا پروسیسینګ، لوګو ډیزاینینګ، مختلف قسمه کارونه په لیپټاپ باندې کیږي که نه. نو a laptop has many functions. په لیپټاپ باندې ډېر مختلف قسمه کارونه کیږي. ګراس وایي ګیا ته. I need a sickle to cut the grass. زما یو لور پکار دی چې د پې دا ګیا کټ کړم، د پې دا ګیا ورېبم. I need a sickle. سیکل څه ته وایي؟ لور ته وایي. SICKLE. سیکل لور. To cut the grass چې دا ګیا پې ورېبم، چې دا ګیا پې کټ کړم. God. د God ماده حفاظت کول. For example, the police will guard us from any harm. پولیس به د هر خطر نه زموږ حفاظت کوي. The police will guard us. د پولیس به زموږ حفاظت کوي. From any harm. د هر یو خطرې نه به پولیس زموږ حفاظت کوي. Image ویل کېږي عکس، تصویر ته. The image quality of this phone is very good. د دې موبایل د عکس کوالټي ډېره ښه ده، ډېر مزیدار تصویر وباسي، ډېر ښه کیمرا یې ده. Immediate. د immediate ماده زر تر زره، فوراً. As I saw the thieves, I immediately called the police. چې څنګه مې غله ولیدل نو به زر ډایرکټ مې سمدستي مې پولیسو ته رنګ وکړو. څنګه چې ما غله ولیدل سمدستي مې پولیسو ته رنګ وکړو چې غله دي. I saw the thieves. I immediately called the police. کال ماده رنګ کول. Immediately فوراً. سا لیدل. thieves غله. Primary. د primary ماده اهم، اولین، لومبنی. His primary goal is to learn English. د هغه لومبی هدف چې کوم دی، د هغه لومبی اولین دغه چې کوم دی، هغه انګلیس زده کول دي. His primary goal is to learn English. Proud. د proud ماده فخر کول، په یو خبره باندې، په یو کار باندې، په یو څیز باندې فخر کول. Proud to be a Muslim. په مسلمان کېدلو باندې زمونږ فخر کوم. زه په دې فخر کوم چې زه خدای پاک یو مسلمان پیدا کړی یم. Proud to be a Muslim. Proud of you. زه فخر کوم په تا باندې. Proud to be a Muslim. په یو مسلمان کېدلو باندې زه فخر کوم چې زه یو مسلمان یم. Remain. د remain ماده پاتې کېدل. I came here but my brother remained at home.
زه دلته راغلم خو زما ورور په کور کې پاتې شو، کور کې څوک نه و. ریسټ، د ریسټ ماده دمه کول، آرام کول، سکون کول. I need some rest. ماته د دمه کول پکار دي، ماته د آرام ضرورت دی، د دمه کوم. I need some rest. سایټ، د سایټ ماده یو طرف. فار ایگزامپل we found a perfect site for our picnic. موږ د چکر دپاره ډیر ښکلی ځای پیدا کړو. we found، موږ پیدا کړو. a perfect site، یو پرفیکټ، یو مزیدار، یو ښکلی ځای. for our picnic، د چکر دپاره. پکنیک ماده چکر. ټیل، د ټیل ماده لکۍ، د غوا، د میږې، ګډې. فار ایگزامپل the dog has a long tail than the goat. د سپي لکۍ د چیلۍ د لکۍ نه اوږده ده. the dog has a long tail than the goat. trouble، د trouble ماده مشکل، پیچیده، سخت. I'm sorry I gave you much trouble. بخښنه غواړم ما تا ته ډېر تکلیف درکړو، ما ته ډېر په دغه مشکل کې واچولي. I'm sorry I gave you much trouble. بخښنه غواړم ما تا ته تکلیف درکړو، ما ته تکلیف کې واچولي. یونټ نمبر 11.